السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملک مجاهد خان شینواری ما د کوهاټ څخه. ګرانو افغانانو ورونو، یو څو خبرې ستاسو حضور ته وړاندې کول غواړم او هیله کوم چې په دې خبرو سره ستاسو هغه ناامیدي ختم شي. ګرانو ورونو، څه خبرې دا د اوس حالاتو په باره کې کول غواړم، هغه درته بیا وروسته وایم، خو ستاسو ذهن شپږ څلوېښت کاله مخکې د هجرت د سر وختونو ته اړوم. کله چې مونږ او تاسو مشران یا مونږ او تاسو د افغانستان څخه هجرت راوکړ پاکستان ته راتلو، نو هلته مونږ خپل کورونه، خپل باغونه، خپل ځمکې، خپل شتمنۍ هر څه د لاسه ورکړل او خپل سرونه مو راوویستل په دې خاطر چې اسلام مو زیانمن نشي، حیا عزت مو زیانمن نشي او په دریم نمبر کې سر ته مو خیر وي. نو په دې خاطر باندې په دې غرونو او رغونو باندې پاکستان ته راواوښتو. په پاکستان کې نه زمونږ تره زوی و، نه مو د ترور زوی و، نه مو د ماما زوی و، نه مو رشته دار و چې مونږ سره دغه هیله او امید وی چې په پاکستان کې مو خپل دی وربشو، هغوی سره به یو څو شپې وکړو. صرف او صرف د الله د ذات اسره مو وه او د الله د ذات په خاطر او د هغه د هجرت چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم کړی و، د هغه هجرت په طریقه باندې راووتو او پاکستان ته راغلو. په پاکستان کې مو په خړو خاورو باندې شپې شوې، څه وخت وروسته خیمې الله پیدا کړې، څه وخت وروسته راشنونه الله پیدا کړل، څه وخت وروسته مو خټې وکړې، محنت کشه خلک و افغانان کورونه یې جوړ کړل. وخت سره داسې وخت راغی چې ډیری افغانان په کیمپونو کې اوسېږي او ډیری د کیمپونو نه بار ځان ته خپل کورونه جوړ کړل، ځان ته خپل زندګۍ جوړې کړې، پیسې وګټلې، محنتونه یې وکړه. افغانان غیور قوم د سوال یې چاته ونه کړ، د راتلو سره یې په مزدوریو باندې شروع وکړه او بازارونو ته ووته. الحمدلله نن د کروڑونو، د لکونو، د اربونو روپو کاروبارونه د پاکستان په خاوره کې افغان مهاجرین کوي. دې باندې به مونږ شکر وباسو او الحمدلله به ورباندې وایو. نو ورونو، خواست او هیله مو دا ده نن چې زه د خپل افغانان ورونه ګورم، زیاتره د زموږ مشران ګورم ډېر مایوسه دي. مشران چې مایوسه شي، د کشرانو د عوامو سترګې دغې مشرانو ته دي او مشران چې مایوسه شي نو بیا به دوی چاته اسره کوي. مشرانو نه مې خصوصا دا خواست دی چې خپلې داسې خبرې د خپل قوم او د خپلو عوامو سره شریکې کوي چې د دوی حوصلې اوچتې شي، حوصلې خرابې نه شي. نو دلته مونږه افغانانو کارونه وکړه، نن شکر دی د څه خاوندان یو. اوس چې مونږه ځو پاکستان حکومت مباسي خپل ملک ته ځو، هغه ملک ته ځو چې په هغه ملک کې مونږه خاپوړې کړي دي، زمونږ پلرونو او زمونږ میندو پکې خاپوړې کړي دي، هغه زمونږ هیواد دی، د هغې نه زمونږه پیدایش شوی دی. خپل ګران افغانستان ته روان یو. بیا دا مونږ سره ډاډ شته چې افغانستان کې مو کورونه دي، افغانستان کې مو تره زامن دي، ترور زامن دي، ماما زامن دي، رشته داران دي. کم از کم یو میاشت پورې خو مونږ ته دا تمه شته چې هلته که خپل کور ونه لرو په میلمستیا هم زمونږه میاشت دوه تېرېږي. نو بیا مایوسي د کومې خبرې ده؟ آیا د الله د ذات نه مو ایمان او هغه یقین کټ شوی دی چې پاکستان ته راتلو هېڅوک مو نه؟ اوس چې افغانستان ته ځو هر څه مو شته، وطن مو دی، خپل مو دی، پردي مو دی. هلته ډیری افغانانو خپل کورونه جوړ کړي په ښارونو کې. په څه شي باندې تاسو مایوسه یاستئ؟ د خدای دپاره مایوسي مه کوئ. خپل ګران افغانستان ته روان یو. که موږ او تاسو لاړو زموږ هیواد ابادېږي، څو پورې چې موږ دلته یو زموږ هیواد به وران وي، زموږ هیواد به ویجاړ وي، زموږ هیواد کې به نوې نوې ډلې را پیدا کېږي، زموږ هیواد به د کمزورۍ طرف ته ځي، د ورکېدو طرف ته به ځي. موږ او تاسو اسلام غوښته که نه؟ د اسلام چغې مو وهلې، نن اسلام شته الحمدلله. مونږ او تاسو امن غوښته الحمدلله، نن امن شته په افغانستان کې. مونږ او تاسو روزګار غوښته، انشاءالله روزګار هم په افغانستان کې شته، ځکه چې هلته کوم هغه 3.5 کروړه افغانان اوسېږي، هغوی داسې نه دي چې بېګا ته په نارې باندې څه ملي یا مړه شو د ولګې نه ولګې ادرې نه دي جوړې. هغوی هم کارونه کوي، هغوی هم ژوند مخ په وړاندې بیایي. مونږ او تاسو چې لاړو دغه خپلې سرمایې چې کوم زمونږ دلته کوم مالدار افغانان ورونه دي، افغان مهاجرین ورونه دي، د دې ځینې دا روپۍ هلته ویوړې، هلته یې سرمایه ګزاري وکړه، د یو افغاني سرمایهدار ورور سره په سلهاو نورو خلکو ته کاروبار پیدا کیږي. خپل ایمان او خپل یقین مضبوط وساتئ. افغانستان ته به ځو د خیره. ابراهیم علیه السلام چې کله د مکې ښار ته داخل شو، اولې مزدوري نه وه غوښتې، اولې پیسې نه وې غوښتې، اولې جامې نه وې غوښتې،
اولې ګاډي او بنګلې نه وې غوښتې، اولې دا وې چې یا الله دغه ښار چې دی د مدینې ښار دا د امن ښار وګرځي. الحمدلله افغانستان د ټولې نړۍ په مقابل کې نن د امن ښار دی، د امن هیواد دی، د اسلام نه ډک هیواد دی، اسلام ورکی جوړ دی. دا چې لږ څه کمزورۍ نشته دی، اقتصاد کمزوري ده یا د جنکیو د تعلیم خبره ده یا نورې مسلې دي، دا به ټولې وخت سره ټولې اسانې شي. مایوسه کېږئ مه، مایوسي ګناه ده، د الله د ذات نه کله نا امیده کېږئ مه. خپلو عوامو ته خپلو مهاجرینو ته ښه تاثر ورکوئ. انشاءالله زه خپل وطن ته ځو که نه، اول زه ګوره د اوس یمه چې نه ځم، بیا تاسو ته وایم چې د اوسان یې چې نه ځئ. ځکه چې یو چا کله څوک 3 شپې وکړي 5 شپې وکړي، هغه ورته ښه مېلمستیا وکړي او بیا د هغه په دې ټنډه کې لږه ګونجه ورته پیدا شي، نو هغه مېلمه د اوسي چې دې کور به کره پاتې کېږي. بس الحمدلله پاکستانیانو موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړ، 4-5 کاله زموږ ډېره ښه مېلمه پالنه وکړه، نور به دوی نشي کوی. په دې باندې دوی مونږ نور نه ګرمو، دوی مونږ ته ځمکې راکړې وې، مونږ ته وطن خوشي کړی و چې اوس نه کېږي، مونږ یې نور نه پازابو. خو دغومره یو خواست د پاکستانیانو ورونو نه کوو چې مونږ د سر خطر د چا نه لرو، د هیڅ چا نه مونږ په سر باندې نه یو خفه. ځکه چې په یوه پیړۍ کې برطانیه، روس او امریکا مونږ مات کړه، په یو ټوپک باندې مونږ مات کړي. مونږ سره کوم داسې اټم بم نشته دی، دا چې مو مات کړي په خپل قوي ایمان باندې مو مات کړي. زموږ ایمانونه شکر دی مضبوط دي. مونږ چې دلته هجرت راکړی پاکستانیانو ورونو، مونږ خپل عزت تاسو ته راوړی، تاسو نه صرف د ورورۍ د یو خواست کو، تاسو هم مسلمانان یې مونږ هم مسلمان یو، تاسو نه د یو خواست کو چې د خدای په خاطر د پاکستان حکومته، د پاکستان ولسه زمونږ د ښځې چې دي دا جیلونو کې راته ماچوئ. دا خو مونږ د روسیانو نه دې دپاره اوستي وو چې هغوی به راته کیدای شي هغوی جیلونو کې نه وی اچولی، هغوی صرف زمونږ ملک قبضه کول او پاکستان ته راتلل غوښتل. مونږ څه وکړه؟ د هغوی خلاف مو جهاد وکړ، مونږ خپل حیا عزت دلته راوسته. که تاسو په جیلونو کې اچوئ نو مونږ به بیا څه وایو؟ مونږ به بیا دا خبره هم نشم کولی چې روس ته ښه ووایو که تاسو ته ښه ووایو. تاسو خو زموږ ورونه یې، مسلمانان یې، تاسو ته خو ځکه ښه وایو ویلی شو چې مسلمانان یې. مونږ خپل عزتونه، خپلې ښځې، میندې، خویندې، لورانې مو راوستې، تاسو ته مو په غېږې کې واچولې. د خدای په خاطر تاسو د مونږ نه بیا په تاڼو او جیلونو کې اچوئ. د افغانانو غیرت دومره د اوس شو، تاسو بیا هم زه ګرم نه ګڼم. مونږ د اوسان یو چې مونږ ښځې په تاسو باندې جیلونو ته بیو، مونږ په تاسو باندې ښځې هولډ سینټرو ته بیو، مونږ په تاسو باندې ښځې تاڼو ته بیو. تاسو خو به مجبور یې دغه به کوئ، ځکه چې مونږ به نور نشئ برداشت کولی. بار بار مونږ ته ټایمونه راکوئ، خو مونږ کې غیرت نشته. قسم په الله چې مونږ کې غیرت نشته. که مونږ کې غیرت وای، مونږ به د خپلې ښځې نورې په تاسو باندې نه نیولی. تاسو ته د یو سوال کوو، مونږ روان یو انشاءالله. تاسو چې مونږ نه پرېږدئ، مونږ به خپل هیواد ته ځو. مونږ مجبور یو چې افغانستان مونږ هیواد دی، هغې ته لاړ شو. خو تاسو ته دا سوال کوو چې د خدای په خاطر یو په دې PCM دفترو کې یو ځای بل ځای زمونږ د افغانانو خویندو نه ویډیوګانې مه کوئ. بل مو خیر د خویندې میندې سوال درته کوو، لاسونه درته جوړه کوو چې زمونږ هغه افغانۍ غیرت او عزت مه خرابوئ. تاسو زمونږ مسلمانان رونه یې، که تاسو زمونږ ښځې او خویندې میندې جیلونو ته بوځئ، زمونږ یا عزت په دغه طریقه باندې سپک شي، نو مونږ چاته سوال وکړو؟ د الله اسره مو وه او ستاسو اسره مو ده. تاسو چې زمونږ ښځې جیلونو ته بیایئ، مونږ چاته وژاړو؟ د خدای په خاطر، د الله په خاطر زمونږ ښځې جیلونو ته مه بیایئ. پولیسو زمونږ ځوانان او سړي سرښکته